السلام علیکم قدرمنو. زنانه چې د کور نه بار وځي د دې څه حکم دی په اسلام کې؟ ډېر قیمتي بیان دی او ډېر بهترین بیان دی. زنانه به د چا نه اجازه تلي چې هغه کله د کور نه بار وځي. نو دا بیان ټول اورو، ډېر قیمتي بیان دی. ستاسو قیمتي ټایم مونږ نه ضایع کوو. راځئ چې وګورو. دا یو خور سوال کړی دی چې یعنی زنانه چې د کور نه وځي د دې څه حدود شتي او دې دپاره څه استثناءات شتي، لکه اوس وځي د کور د سامان دپاره نږدې ځي کې. جواب د دې مسلې دا دی، ګوره اصل دا دی، اصل د خبرې بنیاد چې یو ښځه د کور نه بغیر د خاوند د اجازت نه نشي وتی. یو ښځه د کور نه بغیر د خاوند د اجازت نه نشي وتی. دا اصل دی او دغه بنیادي خبره ده. زه ته دلیل ذکر کوم، هسې فایدهمنه خبره ده. الله د یوسف علیه السلام او د زلیخې قصه چې بیانوي، چې یوسف علیه السلام منډې کړې د هغې نه او هغې وله کمیس راښ که او هغه وشلېدو. دروازه کې څوک میلاو شو دوی ته؟ خاوند دی زلیخې عزیز مصر. الله وی والفیا سیدها لدى الباب. سید د دې ښځې هلته ولاړ. ګوره خاوند ته یې څه ووي؟ سید، سردار، مشر. سید مشر ته ووي. نو دا څنګه خاوند دی چې کور کې پروت دی او ښځه بغیر اجازت د یو ځای ته ځي او بل داسې شي سید شي؟ سید خدای چې مشر دی، د اجازت به اخیستی کېږي، د رایې به معلومولی کېږي، د خبرې له به اعتبار. نو دا یو نیم چې وینې ته به وایې چې یالله اوس سید دا دی او که سیده هغه ده، ځکه چې دې اجازتو ته پروت دی او دې د هغې نه رایلي او هغې ته ټلیفون وکړي او هغې پسې ورشي راکړې او 100 روپۍ او راکړې او 200 که هغې زړه کې ورکړي ورکړه دی که بند. نو که د هغې زړه وغوښتو چې ور به کړي او که د هغې زړه ونه وغوښتو چې پیسې ولې هم نه ورکړي، دې دغه شان کړی. دا سړي ته په کار ده. ګوره زموږ د عوام په یو خبره نه دي پوه. زه دا خبره ما څو پیري واضحه کړې ده. کور کې مشرتیا، روب ساتل او بد اخلاقي د دواړو جدا جدا کارونه دي. یعنې د دې بعضو دا مطلب دی چې مشرتیا څه ته وایي؟ بد اخلاقي ته سوټی به درسره وي او بس ګړزه وګړوسه ټوله ورځ د سهار نه ماښام پورې دا کشتي به کور کې جوړوي. دا هغه سړی دی چې دې کور کې څه دی؟ مشر. تا ته چا ویلي چې مشرتیا بد اخلاقۍ ته وایي؟ مشرتیا کور کې روب او دبدبه ساتل د ځان له یو خبره ده، بد اخلاقي ځان له مسله. شریعت ته بد اخلاقي نه دي ویلي. الرجال قوامون علی النساء، نارینه لپاسه دي، زورور دي، اوچت دي زنانو باندې. څه دلاسه کوي چې هغوی مال لګوي او خرچې کوي، هغوی بهر ته وځي او کارونه کوي، هغوی عقل کوي، دوی نه کوي په دین کې. نو سړي ته پکار دی چې کور کې خپل یو مقام لدی. لکه بعضو ته ښځې ټلیفون وکړي که نه، وایي زه پلانې کره تللی یم، ما یې چې دنه اجازت واله او دې ته غېږ ونیسي که دې ته ووایي چې ته څه له تلي. موږ لیدلي دي بعض کې غریبانان بس دکه نه وایي چې زما وایي ډېر نرم اخلاق. اوس دې ځای کې ده بله غلطي وکړه. دې نرم اخلاق دې ته وایي چې زنانې زورورې شي په سړي باندې. اگر نورو د سړي مشرتیا له نوم د څه ورکړی و؟ د بد اخلاقۍ. دې یار د سړي کمزوري کېدو له نوم د څه ورکړی دی؟ د خوش اخلاقۍ او د نرمۍ. زما وایي ډېر نرم مزاج دی او زه ډېر خوش اخلاقي ده چې ستا ښځه دې هر ځای ته ځي، ستا لور دې هر ځای ته ځي، ستا ښځه دې هر څه کوي او ته زه جګړې نه کوم، زه څه نه یم. نه، سړی به په کور کې خپل یو روب ساتي، یو مقام به خپل ساتي چې دا ښځه د هغه نه تپوس کوي، دا بچي دې تپوس کوي، لوڼه دې تپوس کوي، یېرېږي، دنه ورله حیا ورځي. داسې مقام کور کې جوړول پکار دي. نو دې ځکه الله خاوند ته څه ووایي؟ سید
سید مشر ته وایي. حدیث کې دا راځي، امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې اخرني حج کې کومه خطبه کړې وه په هغې کې دا ویلي چې د ښځو سره ښه کوئ، فانما هي اوان عندکم. معنی دې دا چې دا یو قسم ستاسو په لاس کې تاسو پې زورور یې لکه قیدیان چې تاسو سره، نو ښه سره کوئ. ورته چې الله وایي تاسو پې د الله پیغمبر وایي تاسو پې څه تاسو پې زورور یې، تاسو پې مشران یې، د دوی خبره ستاسو په لاس کې ده دې ښځو، نو ښه ورسره کوئ. خبره د چا په لاس کې ده؟ د خاوندانو په لاس کې ده. دا نه دي ویلي چې د دې په لاس کې ده. نو ښځې چې کله هم د کور نه وځي اجازه به د چا نه لري؟ خاوند. وتی شي چې کله لفظي اجازت وي. لفظي اجازت څه ته وایي؟ چې خاوند ووایي چې ته لاړه شې، لفظي اجازت وي. ښه یو اجازت عرفي ګورئ، عرفي اجازت څه ته وایي؟ لکه دغه معاشره کې یو خبره مشهوره شوي چې داسې قسمه وتو کې د خاوند اجازت ته ضرورت نه، یو ټول خاوندان پرې راضي دي، نو په دې کې به اجازت ته ضرورت نشته، ځکه چې معاشره کې عام د دې خبرې اجازت دی. لکه یو زنانه خوا کې په چم کې د ګاونډیانو کور دی، داسې واوړي را واوړي، کله یو شی ترې رالي، کله څه شي، کله چا تپوس ته په منډه ورشي. عرف کې د دې خبرې څه اجازت دی، عرف کې د دې خبرې اجازت دی. دې ته وایي اجازت عرفي، یعنی دا په معاشره کې هغه وخت کې دې اجازت ته به دا ښځه کار کولی شي. د دې نه بغیر چې لفظي اجازت نه، عرفي اجازت نه او اذن نه، نو ښځه بغیر اجازت د خاوند نه کور نه نشي وتی. او هغه زنانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدي بیان کړې د هغه زنانو چې دا ډېرې وتونکي را وتونکي، لکه د یو نیم زنانه د بورقه کوم ځای کې پرته دې دروازې سره خوا کې سم سړی که اعلان وشي چې الله به که پلانې مړ دی ورځ دا به وتي، کله چا بچی شوی د یودا رواني، که اسپتال یودا ورماتوي، که ته چې کور کې څه شی نشي یودا ورماتوي، که د پلاني کره پلاني راغلی د یودا ورماتوي، که سی ازاد شي دا سی ډوب شي دا دغه شان ورماتي. ښځه څه ته وایي اخر بیا دا ټول کارونه د سړو شروع کړي دي. بعض دا وایي دا بله خبره ده، وایي عمر زیات ته خیر دی. اوس دا ما ته پته نه شي که چې ته شریعت کې دا مسله راغلي چې سړی د کور کې مشري او د ده خبره چلیږي، الا دا چې کله دی څه شي بوډای شي، بیا د بوډۍ خپله مرضي ده چې هر څه کوي. دا کوم ځای کې راغلي؟ یو ښځه که بوډۍ هم ده مشر هم ده، دا به بیا هم د خاوند نه څه کوي؟ خاوند نه اجازت لري. ګوره سبحان الله په صحیح بخاري صحیح مسلم کې یو روایت دی، هسې مې ذهن ته راغی او ډېر یعنې په ذکر یې راغی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې چې اعتکاف ته کېناستې د هغه نه اجازت اخیسته. یا رسول الله موږ اعتکاف ته کېنو ستاسو اجازت دی؟ اعتکاف ته او کوم ځای کې کېناستې؟ په مکه کې اعتکاف ته کېناستې؟ مدینه کې کوم ځای کې؟ مسجد نبوي کې، یعنی چې کوټې د هغې د کوټو کړکۍ او دروازې دغه جومات ته دي، او هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت علی موږ دلته اعتکاف کو، نو اجازت اخیسته څه دي؟ لازم دي. ښه قدرمنو، دا قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو، د دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.